بسم الله الرحمن الرحیم. د مایکروسافټ اکسل پروګرام پښتو زده کړه ته ښه راغلاست. تېره ورځ موږ تاسې پر فنکشنونو باندې کار کوو او نن ورځ به پر دې فنکشن باندې کار او سره پاته فارموله مې ووهله تاسو ښه. ګوره تېره ورځ ما هم یو یادورې کړې وه. دې فنکشن چې ده تر ټولو زیات استفادېدونکی او مهم فنکشن دی. یعنې دا نور فنکشنونه یو طرف ته د دې فنکشن بل طرف ته دغو نه دا نور فنکشنونه نه کارېږي لکه یوازې چې دغه فنکشن کارېږي. دلته ما یو 3 مثاله ځای کړي دي. دا مثالونه چې درسره زده کړئ انشاءالله بیا هم ښه سر ورسره تاسې د دې فنکشن سره. اول یو مثال یې د ډیګري معلومول، د درجې معلومول. تاسو ټول امتحانونه مکمل کړئ. موږ یو لیست جوړ کړی دی د نمرو چې په هغه کې ډیګري یا هغه درجه هم معلومیږي. هغه شاګردان چې له 50 اتیا څخه لوړې نمرې ولري یا فیصدي لوړې یې تر 100 پورې هغه باید په دې درجه کې راشي. هغه شاګردان چې له 50 څخه 50 اتیا پورې فیصدي ولري هغه باید په دې درجه کې راشي او هغه شاګردان چې له 50 څخه تر 50 پورې فیصدي هغه باید په سي درجه کې راشي. که چیرې فیصدي له 50 څخه ټیټه شي هغه باید څه شي؟ ناکامه شي. نو د دې لپاره دا فنکشن کاروو. غواړي چې دا درجه معلومه کړي د شاګردانو د هغه لپاره دا فنکشن کولی شو کار وکړو. راځو دلته به اکسل پروګرام راخلاص کړو او یو ټیبل دلته لرو د سټوډنټ مارک په نامه باندې دې باندې اپلای کوو. زه راځم دا یو څو کالمونه ایسته کوم او دلته د دې نمرو ټوټل به هم وباسو، ایوریج به هم وباسو مساوي ایوریج راځه او شروع. دا ټول داسې انتخاب کړو بیرته قوس باندې انټر باندې موږ تاسې دا درجه معلوموو. دا د ایوریج په طریقه معلومیږي او دا ته به ورته ولیکو ډیګري. اوس راځو A درجې والا، د B درجې والا او د C درجې والا. د دې لپاره راځو په دې سیټ باندې دا یو فنکشن اپلای کوو. مساوي اف که چیرې او شروع. که چیرې یو شاګرد صحیح ده لوړه نمره اخیستې وي یا هغه نمره مساوي وي له 15 اتیا څخه کامه ډبل فریشن شروع هغه شاګرد په A درجه کې راوله ډبل فریشن بیرته بندوو. دا پروسه پای ته ورسېده او په پای کې بیا کامه وکړو. د کامې په واسطه باندې یو بل فنکشن سره جلا کېږي. اوس تاسې کامه وکړئ. بیا اف که چیرې او شروع. که چیرې یو شاګرد نمرې اخیستې وي او هغه نمرې لوړې وي یا مساوي وي له څو سره؟ له 15 سره کامه ډبل فریشن شروع هغه شاګرد په B درجه کې راوله بیرته ډبل فریشن بندوو او کامه ورته کوو. دا بل فنکشن هم پای ته ورسېدی، بل شرط هم پای ته ورسېدی. بیا اف که چیرې او شروع. که چیرې یو شاګرد په دې سیل کې لوړې نمرې اخیستې وي یا مساوي نمرې له څو سره؟ له 50 سره کامه ډبل فریشن شروع هغه شاګرد په C درجه کې راوله بیرته ډبل فریشن بندوو او کامه ورته ورکوو. نو څو قوس هم شروع کړي دي؟ 3 قوس هم شروع کړي دي. 3 سره قوس په بند کړو انټر باندې. په همدې ترتیب باندې کولی شئ د ټول مکمل لیست درجې ته معلوم. هغه خو ناکامه ده. او که چیرې داسې کې اوس مثالا د ډبل کلیک وکړه کامه بیا اف که چیرې بل فنکشن کې استفاده کوو. اف که چیرې او شروع. که چیرې دا شاګرد نمرې له څو څخه ټیټې وي دا د ټیټ علامه ورته ورکوو. له 50 څخه ټیټې وي کامه هغه شاګرد څه چمپه وکړه ډبل فریشن شروع هغه شاګرد ناکام کړه بیرته ډبل فریشن بندوو او بیا کامه ورته ورکوو. سرمنوس کلاس انټر باندې اوس څلور قوسه غواړي. نو ګوره دلته د صفر پر ځای باندې بیا ناکام ده لیکنه یا که په پښتو یا که په انګلیسي فرق پکې هغه مقصد په دې ترتیب باندې کولی شي ته د شاګردانو ډیګري یا درجه معلوم د دې فنکشن له لارې. ما درته وویل دا اف فنکشن چې د بیخي زیات د استعمال ځایونه لري چیرې بلدتیا ورسره پیدا کړئ. ډېر مهم فنکشن او ډېر هوسایي رامنځته کوي. بل قسم یې هم کاروو. اوس که غواړئ چې ناکام او کامیاب شاګردان معلوم کړئ دلته به ورته ولیکو پښتو بیخي ورته لیکو ناکام
او کامیاب. دا شاګردانو ته وښایي چې کوم نفر کامیابه سوي دي او کوم نفر ناکامه سوي دي. یو شرط اپلای کوو. څنګه شرط اپلای کوو؟ مساوي انګلیسي ته پرې واړو مساوي اف که چیرې قو شروع ښه ورته متوجه سئ. که چیرې موږ وایي د یو شاګرد نمرې په دا فیصدي د یو شاګرد فیصدي لوړه وي له څو څخه یا مساوي وي له 50 څخه کامه ډبل اپریشن شروع هغه شاګرد څه کړه هغه شاګرد کامیاب کړه. سم خلاصېږي. او که چیرې فیصدي ټیټه وي کامه بیا اف که چیرې قو شروع که چیرې د دې شاګرد فیصدي ټیټه وي له څو څخه دا د ټیټ علامه ورته ورکوو له 50 څخه کامه ډبل اپریشن شروع هغه شاګرد بیا څه چمپه وکړه هغه شاګرد بیا ناکام کړه فاونډیشن او بېرته ډبل اپریشن ورته بندوو د هغه نه وروسته انټر کوو. څو قوس هم شروع کړي دي 2 قوس هم شروع کړي دي دواړه قوسونه حتما باید بند سي هغه نه وروسته انټر. نو ګوره دلته یو نفر ناکامه سوی که چیرې زه راولاړ سم د دې یوه نفر په نمرو کې ایډیټ وکړم هلته خپله اتومات ګوره په درجه کې هم تغیر راځي په فیصدي کې هم تغیر راځي. مقصد فقط کامیابه سوی دی یو 50 فیصدي لري. که چیرې نور هم پسې ټیټې سي دا نمرې نو بیا هغه ناکام ته اوړي. ګوره دلته هم ناکام راته ښیي دلته هم ناکام راته ښیي. فیصدي څو ټیټه سوه تر 50 ټیټه سوه تر 50 نو ځکه دغه یې شرط هم ورته ورکړی دی. موږ وایو که تر 50 ټیټه سي فیصدي هغه په ناکامانو کې راغله. که 50 لوړه سي نو په کټګورۍ یې وویشله مختلف قسمه کټګورۍ هم ورته انتخاب کړو. موږ وایو کله 50 څخه تر 65 فیصدي څوک ولري هغه باید په سي درجه کې سي ځکه چې ټیټې ډګري والا دي او له 65 تر 50 پورې هغه په B درجه کې راځي او له 50 څخه تر 100 پورې که څوک فیصدي ولري هغه په A درجه کې راځي. نو ګوره دلته بیخي د A درجې شاګردان لرو نه که چیرې دا نمرې هم سلفو او دا نمرې هم سلفو نو بیا دا شاګرد په A ډګري کې راځي ځکه چې د فیصدي تر څو واوښته 50 واوښته. ښه نو اوس ګوره دلته د فلټر یوه بټن لرو که غواړې چې د A درجې والا مخته راولې او د B درجې والا له هغه څخه پسې شي او د C درجې والا د B څخه وروسته باید ترتیب سي او ناکامان شاګردان چې دي هغه د ټول لیست باید ته لاړ سي. فلټر راخلاصوو. فلټر بټن کې موږ تاسې یو کمانډ ویلی وو د سورټ A to Z په هغه باندې موږ وایي دا لیست ترتیب سي له A څخه Z نو اول هغه شاګردان رامخته کوي چې هغه فیصدي لوړه وي بیا هغه شاګردان چې د هغه فیصدي منځنۍ فیصدي یې بیا ټیټه فیصدي والا شاګردان او بیا هم ناکامان شاګردان. یو مثال بلا درته ووایم د F فنکشن. اوس مثال موږ تاسې دلته یو ډیټابیس لرو دا ته ډېر یو ډیټابیس مو جوړ کړی دی د شاګردانو د نوملیکنې لپاره. وار شاګردان راځي نوملیکنه کوي نو د هر پروګرام لپاره مو جلا جلا فیس ورته وضع کړی. مثال د ورډ پروګرام 300 روپۍ فیس د فرض کړه د اکسل پروګرام 400 روپۍ فیس د انټرنیټ پروګرام 1500 روپۍ فیس دی نه. یو وخت کې دغه د مسؤل مدیر یو خوا ته ولاړی او دا ډیټابیس یو شاګرد په لاس ورکړي دا هر چا چې داخله کوله ته باید داخله وکړي شاګرد ته معلومېدونه چې مثال د ورډ پروګرام 100 روپۍ ځینې وخت د اکسل پروګرام او د انټرنیټ پروګرام نو د هغه لپاره راځو دلته که چیرې یو ټیبل هم جوړ کړی یو لیست هم جوړ کړی منظم ټیبل په همدې شکل باندې نو بیا ډېر اسانه کېږي. اوس فرض کړه چې دلته یو لیست لرو نیم پروګرام او اس مثال یو نفر راغی د احمد په نامه باندې هغه وایي زه په ورډ پروګرام کې داخله کوم. په ورډ پروګرام چې داخله کوې د ورډ پروګرام باید 100 روپۍ فیس ټینګول. اوس راته معلومیږي نه نو د دې لپاره راځو یو شرط اپلای کوو د پیسو د اخیستلو پر سیل باندې دلته سیم کلیک وکړئ مساوي اف که چیرې د اف فنکشن اپلای اف که چیرې موږ وایي دا سیل یا دا خانه مساوي وه ډبل اپریشن شروع د ورډ پروګرام سره بېرته ډبل اپریشن بند او کامه که چیرې دا پروګرام موږ وایي مساوي و له ورډ پروګرام سره یا همدلته مثال فرض کړه چې ورډ پروګرام ولیکئ دا ورډ پروګرام باید 100 روپۍ فیس واخیستل شي 300 روپۍ فیس باید واخیستل شي سره موږ خلاص بیا کامه ورته ورکوو دا یوه پروسه پای ته ورسېده یو شرط پای ته ورسېده
بیا اف که چیرې قو شروع موږ وایي که چیرې دا پروګرام مساوي وي د اکسل پروګرام نه به ولیکو نو د اکسل پروګرام له دغه څخه باید څو پیس واخیستل شي د شاګرد څخه د کاما د هغه څخه باید 400 پیس واخیستل شي بېرته کاما ورته بندوو او بل شرط شروع کړو بیا اف که چیرې قو شروع که چیرې یو شاګرد په انټرنیټ پروګرام کې داخله کړي نو د انټرنیټ پروګرام فیس باید څو شي کاما د انټرنیټ پروګرام فیس باید لږ زیاته څه مصارف لري وایي صحیح دی نو ګوره دلته هم څو قوسه شروع کړي دي 3 قوسه درې سره قوسونه پکې او کاما که نه وي بیا صفر راوړي صحیح ده 4 قوس هم 3 قوس هم شروع کړي دي 3 سره قوسونه بندوو انټر باندې دلته یو غلطي ستا ګوره دلته مساوي علامه هم نه لري که چیرې موږ وایي دلته دا پروګرام مساوي وي یا دلته کې انټرنیټ پروګرام ولیکو او پیدا کړو اوس مثال دا ټیبل هم جوړ کړئ د دې ځای داسې ټیبل لرو د احمد په نامه یو نفر راغی هغه وایي زه په وورډ پروګرام کې داخله کوم وورډ پروګرام چې نوم ولیکئ د هغه سره خپل اتوماتیکا خپل فیس ذکر کېږي دغسې د خان په نامه یو بل نفر راغی هغه وایي زه اکسل پروګرام کې داخله کوم اکسل پروګرام 400 سره ثبت کېږي او دغسې د علي په نامه یو نفر راغی هغه وایي زه انټرنیټ پروګرام وایم انټرنیټ سپین او کلر نو د هغه څو روپۍ فیس اخلي 1500 روپۍ په پایه پورې کولی شي په همدې شکل باندې دا روی ټول شی کې ترتیب اوس مثال بل نفر د جمال په نامه هغه بیا وورډ پروګرام کې داخله کړي او که چیرې ته داسې ولیکې د مثال وینډوز ولیکې د دې لپاره بیا فیس نه وضع کوي ځکه سیاته موږ تاسو په ان فنکشن کې نه ده کړی نو هر پروګرام شته د دې تدریسي دغه پروګرامونو نومونه باید ټول په دې فنکشن کې ځای پر ځای نو دا د اف فنکشن د استعمال طریقې نورې طریقې هم لري نو هر وخت چې ورسره مخامخ شوس بیا مې انشاءالله سره ورسره خلاصېږي بل راځو ډیفاین نیم پارټ ته عموما ګوره د اکسل پروګرام هره خانه یا هر سیل څه د یو ځانګړی ادرس یا ځانګړی نوم لري څنګه نوم لري د اکسل پروګرام را خلاصوم په اکسل پروګرام کې په دې سیل کې کلیک کوم په دې سیل کې کلیک وکړئ په نیم باکس خانه کې ماته د C3 په نامه باندې دا ادرس یا د پته راته دا د چیش خانه انتخاب شوې ده C3 خانه انتخاب شوې ده C کالم راته ښیي او درېیمه یې راته ښیي مقصد هر ځای په هر سیل کې کلیک وکړئ دغه سیل ادرس راته ښیي یو ځانګړی نوم لري چیرې غواړئ چې د دې سیل نوم چینج کې بدل یې کړئ په یو بل نامه باندې ونوموئ فارمولا ته راځو په فارمولا کې ډیفاین نیم مردود دغه کمانډونه ټول کارېږي مثال زه راځم د نیم منیجر له لارې یو نوم ورته ورکوم دې خانې ته صحیح ده او دلته پر نیو باندې کلیک کوم پر نیو چې مې کلیک وکړئ زه هم دا خانه د چیش په نامه ونوموه د وورډ پروګرام په نامه باندې انټر باندې ګوره دا را سره مشخص شو دا خانه اوس مثال که چیرې زه دلته پر دې خانه باندې کلیک وکړم او دا لیست را خلاص کړم په دې لیست کې دلته ماته د وورډ پروګرام ښیي دا خانه د څه شي ده د وورډ پروګرام مثال د نومونو د یا داسې د بل شي ده کولی شي دا بل سیل هم کولی شي اوس مثال دا سیل چې د کولی شي دا سیل هم مشخص کړي یو نوم ځانګړی نوم ورته ورکړي ډیفاین نیم له لارې هم کولی شي دلته هم کولی شي خو دلته بیا کولی شي په دغه ایډیټ شوي نامه کې ایډیټ هم وکړي ډیلیټ هم کړي ختم هم کړي او که له دې لارې څخه غواړي ډیفاین نیم باندې کلیک کوو دلته مستقیم هم کولی شي ورته داخل شي موږ وایي دا نوم د اکسل په نامه باندې و دا خانه د اکسل په نامه باندې ونوموه اوکې باندې کلیک کوو اوس ګوره په دې خانه باندې زه کلیک وکړم هلته اکسل پروګرام راته ښیي نو که چیرې دلته یو عدد ولیکو یو عدد دلته ولیکو بل عدد دلته ولیکو دا بیا کولی شي د فارمولې له لارې سره جمع وکړو زه هم په دې سیل کې یوز ان فارمولا د اکسل پروګرام نمرې او د وورډ پروګرام نمرې دواړې غواړي چې کوم سره جمع چې ټولې څو کېږي مقصد ډیفاین شوي خانې چې موږ تاسې نوم ورته ورکړی مشخص شوي خانې هغه کولی شي په فارمولا کې کار کې سره جمع کوو او پریټ فرام سلیکشن که چیرې یو ټیبل ولرو یو لیست ولرو که غواړي چې د لیست له طریقه دا ټولې خانې مشخصې کړي نو هغه بیا له دې پریټ فرام سلیکشن څخه استفاده کوو
دلته مو یو لیست جوړ کړی دی د سټډي په نامه باندې. چیرې کوم ورکوت دا دغه وجنې لیست بیا شفافه شي. اوس ګوره دا یو مکمل لیست. دا لیست ټول داسې انتخابوم. زه راځم دا لیست ډیفاین کوم. فارمولا ته راځو. په فارمولا کې کریټ فرام سلیکشن باندې کلیک کوو. په دې سیمه کلیک وکړئ. ګوره دلته دا خو انګلیسي ټیبل دی، انګلیسي جدول ده. ټاپ را د ټاپ را له طریقه دي دا ټول مکمل جدول ډیفاینس مشخص دي. او لیفت کالم که چیرې غواړئ چې د چپ طرف کالم له طریقه دي دا مشخص 1 2 3 دا شماره سم کړئ. د دې شمارې له طریقه مشخص کیږي. نه دا ټول ځینې غیر ټیپاروم صحیح ده. یوازې ټاپ را له طریقه غواړم دا ټول مکمل جدول شي کوم مشخص کوم. او که چیرې لیفت کالم ورته انتخاب هم کولی شي. که چیرې پښتو جدول د هغه لپاره رایټ کالم هم کولی شي کار کوي، بټن کالم هم کولی شي کار کوي. را له هغه نه وروسته اوکې باندې کلیک وکړو. پر اوکې سمې کلیک وکړئ. اوس مثال زه دلته راځم، دلته سمې کلیک وکړئ. دا لیست نه ده، دغه نیم باکس خانه چې ده دا لیست راخلاصوم. په دې لیست کې زه په دې ټول مکمل جدول کې ماته چې وښایه هغه عنوانونه چې دي په را کې څه استعمال شوي دي. ایوریج د ډګري د اکسل د فل نیم د آی ډي دا ټول د سر را له طریقې څخه دا ټول مکمل جدول مشخص شوی. زه غواړم چې د انټرنیټ پروګرام نمرې معلومې کړم. انټرنیټ پروګرام باندې کلیک کوو. ماته د انټرنیټ پروګرام ټول مکمل جدول راته ښیي. د انټرنیټ پروګرام نمرې دلته ایډیټ شوي. زه غواړم چې شی معلوم کړم، ناکام او کامیاب شاګردان معلوم چې هغه په کوم کالم کې ایډیټ شوي دي یا کوم کالم ځانګړی شوی. نو کولی شو کریټ فرام سلیکشن له لارې ټول مکمل جدول ډیفاین دا سم ډیفاین کوم. بیا کولی شي چې په هغه کې یو کالم مشخص کې پیدا کړي د نیم باکس له طریقه. دلته دا نیم باکس کالم دې سم راخلاص کړي. په دې کې هغه کالمونه یا راګانې چې دي هغه ټول مشخص کېږي. که غواړئ چې دا بېرته کلیر کړي ایستی نیم منیجر ته راځو. په نیم منیجر سم کلیک وکړئ. دا ټول مکمل لیست داسې انتخابوو او له هغه نه وروسته پر ډیلیټ باندې کلیک کوو. نو به دا ټول شی چې پاک سره اډیټینګ ته راځو. په دې کې اول کمانډ د ټریس پریسیډنټ او ټریس ډیپینډنټ دا مخکې هم کار ورباندې کړی په ګوټو سیشن کې ویلي دي کوم چیرې پیلي. که چیرې دلته موږ تاسې مجموعات خلاصه کړي. اوس مثال زه راځم د عدد کول دلته سره جمع کوم. داسې آټ ډبل مسایل یا مثال دلته راځم داسې عدد لیکم. داسې مې ولیکل او دا عدد دلته سره جمع کوم. دا بیا دلته جمع کوم او له هغه نه وروسته دلته بیا مساوي سم قوس شروع دا عدد بیا ټول دلته سره جمع کوم. بېرته قوس ورته بندوو او انټر باندې کلیک کوو او دلته بیا راځو مساوي سم قوس شروع دلته دا عدد داسې سره جمع بېرته قوس باندې انټر. مثال ماته معلومیږي نه چې د 8 نوي عدد په کومه مجموعه کې جمع شوی ده. ماته هغه د دې 8 نوي عدد عبارت یو وکتور ورته وښیي. دا ټریس پریسیډنټ د مجموعې عدد راته ښیي او ټریس ډیپینډنټ چې ده دا بیا د اعدادو مجموعه راته ښیي. اوس مثال په دې عدد مې کلیک وکړئ. زه هم دا عدد راته وښیي چې په کوم مجموعه کې جمع شوی. دی راته ښیي چې دا عدد دلته جمع شوی، بله مجموعه کې بیا نه ده جمع شوی. او که چیرې دا ته کلیک وکړم زه هم راته وښیي چې دا عدد په کوم مجموعه کې جمع شوی ده. دا عدد ګوره دلته هم جمع شوی ده، دلته هم جمع شوی ده او دلته په دې مجموعه کې هم جمع شوی. مقصد هر ځای چې جمع شوی هغه ځای ته هغه سیل ته وکتور کشوي. زه راځم معلوموم چې دا مجموعه د کوم اعدادو څخه لاسته راغلې ده، کوم اعداد دلته سره جمع شوي. نو دې لپاره بیا ټریس پریسیډنټ په دې کمانډ باندې سم کلیک وکړئ. نو ګوره دا ټول مکمل اعداد دلته په دې سیل سره جمع شوي. او ریموو ایرو چې دا په دې باندې چې کلیک وکړو هغه وکتورونه چې دلته اضافه کړي هغه ټول مکمل ختمیږي ایسته کېږي. شو فارمولا هر قسم فارمول چې دلته کار کړي، کوم فنکشن کار کړي، کوم فارمولا کار کړي هغه ټول په دې هر سیل کې راځي. اوس وګورئ یوازې ریزلټ یا نتیجه یې راته ښیي. که چیرې په دې کمانډ باندې کلیک وکړو بیا ټول مکمل فارمول راته ښیي. یعنې ګوره دلته سم فنکشن استفاده شوی دی، دلته هم سم فنکشن ده. که چیرې دلته پورته راسو دلته بیا دا مکمل فارمول کار شوی دی. نه کولی شي دا ټول مکمل فارمول دلته وګورئ درسره ایسته کېدی نه. البته دلته پر شو فارمولا باندې کلیک وکړه ټول مکمل فارمول درته ښیي. ګوره دلته موږ تاسې دا فارمول کار کړی هغه ډګري لپاره. که چیرې دلته ډبل کلیک وکړې
د ډیګري مطابق چې کوم فورمول موږ تاسې کار کړی دي هغه ټول درته په دې کالم کې راته ښیي. نو کولی شئ یو عکس هم ځینې واخلئ. یو عکس ځینې واخلئ چې بیا به دغه درڅه ورک نه شي. ټلیفون نه لرئ؟ نو دا د ډیګري د معلومولو فنکشن چې ده دا مهم فنکشن د مهم فورمول دی، د هغه څخه یو عکس واخلئ. بیا که چیرې درسره ورتېدی هغه ورسره وګورئ. نو ګوره بېرته که چیرې بیا پر شو فارمولا په دې کمانډ باندې بېرته دوباره کلیک وکړو، دا ګوره اوس ان شوی دی دا کمانډ، یعنې داسې ان یي بیا ټول فورمولونه راته ښیي، او که چیرې دا غیر ټیک مارک کړو بیا یوازې ریزلټ یا نتیجه راته ښیي، فورمول بیا بېرته هایډ کېږي. ایرر چیکینګ غلطي چک کول دواړه به دا سره جمع کړو، مساوي سم او شروع زموږ دا عدد واخله جمع یې کړه د دې نامه سره یې جمع قوس ورته بندوو انټر باندې. نو دا ګوره چې سوله یو ایرر سو غلطي سوله. ایرر چیکینګ ته راځو، زه ماته چې چک ایرر یا غلطي راته چک هیلپ یو کومک غوښتل شو کالکولیشن سټپس سټپ بای سټپ دا غلطي چکول. که چیرې پر دې باندې کلیک وکړو څه مشکل شي. ریکارډینګ ختم نشي نو بچلا خبر